مړه نور غږ د ازادۍ ښه دی که څه خیال مو دی. مړه نور غږ د ازادۍ ښه دی که څه خیال مو دی. او له دې غلام ژوندون مرګی ښه دی که څه خیال مو دی. مړه نور غږ د ازادۍ ښه دی که څه خیال مو دی. له دې غلام ژوندون مرګی ښه دی که څه خیال مو دی. او د ازغن تار له منځه وړل خو فرض عین دي په مونږ. د ازغن تار د منځه وړل خو فرض عین دي په مونږ. خو په اټک پوخ دیوالګی ښه دی که څه خیال مو دی. سلامونه او مینه قدرمنو، ښاد آباد خوشحاله اوسئ. لږ مخکې یو ډېر نږدې ملګری دی تلیفون یې راوکړی وي چې زه هم غواړم چې ویډیوګانې وکړم او خلکو په دې ویډیوګانو کې پیسې وګټلې. ازادي ده، هر څوک چې هر فکر کوي. نو ما ورته وویل چې څه غواړې، وطن دپاره، ملت دپاره، دین دپاره، که ټولو دپاره او که ځان دپاره څه کوې؟ وایي نه پیسې ګټل غواړم. نو ما هم ټوکه ورسره وکړه، ما ویل ښه صحیح دی، نو کویه؟ وایي نه اول غواړم چې اول ویډیو ته یې راته چل وښیې. ما ویل ښه صحیح دی، وعده مې ورسره وکړه. ما ویل راشه. خو یو ساعت وروسته یې تلیفون وکړه، لږ نور وخت غواړي. بیا یې تلیفون وکړې، لږ یو ساعت نور هم صبر وکړه. خو دا دی چې تلیفون وکړه راغی. چې راغی وروره سړي ته مې چې وکتل، ډېره قیمتي نیکټایي اچولې وه او سته سره او دغه ډیپلوماتانې چې اغوندي، ما ته یې نوم هم نه راځي، خو قیمتي وي، شی قیمته وي، دی اغوستي وو او بوټان او دغلته یو سور غوندې داسې ټوټه غوندې میښې وه او چشمې. ما ویل د کومه ځایه راغلې؟ وایي نه خو ویډیو کوم که نه. نو قدرمنو، الله دې موږ او تاسې بې پوښتنې جنت ته بوځي او خدای پاک د موږ او تاسې سره په حساب نه شي. موږ او تاسې د زده کړو نه د هر شي نه لرې ساتل شوي یو او د دې پوښتنه به خدای پاک زموږ او ستاسې د علماء کرامو د مولایانو نه کوي. ګورئ، خبره نه بل طرف ځي، خو د هر حق غږ اوچتول چې دی په ایمان کېږي. چې ایمان در کې نه وي حق نشي ویلی. دا د ما نه واورئ. ولې چې حق وایي حتمن به د ستونزو سره مخ کېږي، چا سره به لاس او ګریوان کېږي. نو اولین حق چې وایي علماء کرام یې وایي، مولایان یې وایي، ځکه چې په دوی کې ډېر ایمان دی. نو دوی به ځکه د دې حالاتو ځواب خدای ته ورکوي چې دوی په ټولو حالاتو باندې غلي پاتې شوي. دوی پوهېږي چې دا خلک، دا ملت، دا اولس بې علمه ساتل کېدل څومره تاوانونه لري. نن که موږ او تاسې وګورو، په دې د ما نه خفه مه شئ، 95% په سلو کې 95% زموږ او ستاسو چې کوم مشران دي خاینین دي. دا ځکه چې یو مشر چې د خپل ولس په منځ کې غواړي چې ځان ښه لباس ښه واغوندي، اوکې، پاکوالی چې کوم دی هغه د ایمان جز دی، پاک باید اوسي سړی. خو دا چې ته د غربیانو لباس خپلی او د هغوی په شکل او د هغوی په او ته ووایې چې زه قیمتي واغوندم، او ته به څنګه خدمت وکړې؟ نو الله دې موږ او تاسو باندې ورحمیږي، خو لږ کوښښ وکړئ، لږ په خپله، لږ په بچیانو باندې داسې زده کړې وکړئ تر څو پورې چې په بچیانو باندې زده کړې ونه کوئ، علم حاصل نه کوئ، د نورو غلامان ویاستئ. صحیح دی، ځانونه به تاسو وژنئ، ګټې به نور وړي، ګټې به ګاونډیان وړي، ګټې به خارجیان وړي، ځکه چې تاسو به نوکران یاستئ. الله مو ښاد و آباد لره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.